د ارشاد حج او اوقافو وزارت حاجیانو ته د حج له مراسمو څخه د پاتې شویو پیسو د بیرته ورکولو لړۍ پیل کړه. کومې پیسې چې اضافه شوي وي نو موږ ته زنګ راولی و چې 108 ډالر او 4 افغانۍ تاسو اضافه شوي دي، دا بیرته تاسو ته موږ درکوو. نن راغلو د وزیر صاحب خبرې مو کړلې او د دوی دغه پروسه ډېره په شفافي طور باندې سرته ورسېده او هلته چې خدمات مو نو ښه و، نور ملکونو نه پرتله ارزانه مو، د پاکستان او هندوستان او داسې نور ملکونو نه ډېر ګران و، 4,500 5,000 پورې و. نو د افغانستان د حاجیانو لګښت ډېر کم دی، دې کې تقریبا 108 ډالر موږ ته بیرته واپس کړه، نو تقریبا 3,700 څه کم زیات دومره مصرف د سږ کال د حاجیانو راغی. د ارشاد حج او اوقافو وزارت مسؤلینو د حکومت اطلاعات او رسنیو په مرکز کې په یوه رسمي غونډه کې د حج د مراسمو د لګښتونو څخه د پاتې شویو پیسو بیرته حاجیانو ته د ورکولو په مراسمو کې وویل چې سږ کال د حج د مراسمو په لګښتونو کې د پخوا په پرتله کموالی راغلی و او څه باندې 108 امریکایي ډالره به هر حاجي ته بیرته ورکول کیږي. مسؤلین وویل چې حاجیان کولی شي په خپلو ولایتونو کې له اړونده بانک څخه خپلې پیسې ترلاسه کړي. 108 ډالر او 0.04 سنټه پاته دي او دا به بیرته ورکولی کیږي. د حج او اوقافو وزارت سرپرست وزیر شیخ نور محمد ثاقب وویل چې سږ کال افغان حاجیانو څخه ټول څه باندې 115 میلیونه ډالر راټول شوي وو. له حاجیانو صاحبانو څخه ټول 115 میلیونه او 1,03,549 ډالر او 28 سنټه وصول شوي وو. ښاغلي ثاقب زیاته کړه چې سږ کال له یو حاجي څخه 3,924 امریکایي ډالر د حج د مراسمو د لګښتونو په موخه اخیستل شوي وو چې له یادو پیسو څخه بیا هم یوه اندازه پیسې پاتې شوي دي چې حاجیانو ته به بیرته ورکړل شي. 3,924 ډالر او 1 سنټه دا وصول شوي وو چې معادل 3,40,050 افغانۍ او 12.5 پوله کیږي. دا د دوی څخه د هر حاجي څخه موږ وصول کړی وي. د یادونې وړ ده چې له افغانستان څخه حاجیانو د تګ او راتګ په پروسه کې د تیرو کلونو په پرتله ښې اسانتیاوې رامنځته شوي دي او لګښتونه یې هم تر یو حده راټیټ شوي دي. همدارنګه د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره د افغان حاجیانو سهم زیات شوی دی او سږ کال د تیرو کلونو په پرتله زیات شمېر حاجیانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و.